یو ځوان چې په سرو سترګو ژاړي او د شهید نقیب الله مسجد د مرګ کیسه بیانوي. له پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو څخه غواړي چې د نقیب مسجد د کورنۍ او بچیانو پوره خیال وساتي. دغه ځوان په ژړا غونډې غږ سره د نقیب مسعود د مرګ کیسه داسې پیلوي. د نقیب مسجد د جنازې ویډیوګانې مې کتلې. دنګ چنار غوندې سړی پروت دی، ښکلې ځواني یې شغلې وهي، زلمیان راټول دي، په موبایلونو کې ملګرو ته غږیز پیغامونه لیکي چې راشئ مړی نه راکوي او مړی مطبخانه کې پروت دی. بیا لکه تفریح ته چې راغلی وي خاندي، هخوا دېخوا غېږې باسي، روغبړ کوي، داسې ښکاروي چې یوه پشکه موټر وهلې ده. چندان خبره ساز موضوع نه ده، خو دوی دې ته نه دي خبر چې دغه ځوان څوک دی. بیا کفن شوی جسد راوباسي، د موبایلونو فلشونه شي، د مقتول عکسونه اخلي. حتی هغه د صحنې حاضر زلمي هم له تلویزیونونو سره تر مرکې مخکې مسکی کېږي. عادي خبره تېره کړي، هوټل کې یې کار کوو، بیا یې د کپړو دوکان و، په تېره تاریخ کې ورک شو او اوس یې مړی پیدا شو. نه مو د چا غوسه ولیده او نه هم د چا سرې سترګې ژړه. د پښتون مرګ دلته دغه شی دی. هغه پښتون چې جنوساید یې هم لکه عادي مرګ بې قهره بې غبرګونه انجام شي. نو د نقیب مسجد لپاره عدالت غوښتل څه معنا لري؟ د وزیرستان لپاره ازادي او د دفاع غوښتلو لپاره ناره پورته کول پکار دي. دا خو یو پښتون نه و، دا خو په سهوه نه و وژل شوی، دا خو د زرګونو زلمیانو اخري هم نه و چې د ترهګرو په نوم د ترهګر په لاس او یا د ترهګرۍ پر ضد د تقلبي شعاریانو او د ترهګرو د تمویلونکو لخوا وژل کیږي، چې اوس یې هم پښتون له بلوڅ نه زده کوي او لا هم د خپل قوم او خاورې لپاره له پنجاب د ازادۍ لپاره ملا نه تړي. نو هسې ځورېږي، هسې تمثیل کوي د پنجاب په لاس د پښتون قتل. نو بیا د پښتون تقدیر ده. شهید نقیب الله مسجد کابو 2 کاله وړاندې د پېښور له یوه هوټل څخه د نامعلومو کسانو له لورې پورته کړل شو او کابو یوه اونۍ وړاندې بیا مړی په داسې توګه پیدا شو چې په بېرحمانه توګه سره وژل شوی و. شهید نقیب الله مسعود د لر او بر پښتون ناره پورته کوله او هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی و.